دا زموږ سره یو نیوران دی دا به مایلینیټډ نیوران جوړ کړم دا د نیوکلیس ده دا اګزان دی ډنډرایټس مې پسې جوړ نه کړه سمپل ډایګرام دی او یو به زموږ سره دغه موږ جوړ کړو ښه دې کې ورته یو دوه درې خبرې نور هم ایکسپلین کړم اطمینان استی چې لږ اګزان ټرمینل درته پکې جوړ کړم اوس به تاسو ووایئ چې دا څه شي ښه دا ورته پسې بل هم جوړ کړم دا دوه خبرې ورته پکې ایکسپلین کړم تاسو په دغه کې به ویلي که تاسو ته یادي په مایلین شیت یا شوان سیلز هم ویلي دي شوان سیل د دې نه څنګه تاوي شوان سیل څنګه وي ځای پکې نه دی ته ګورئ ښه دا شوان سیل دی دې خبره باندې لږ لږ پوهېږئ او دلته به دې کې نیوکلیس وي په دې طریقه تې تاوي ښه داسې تې تاوي لکه دا سیل ممبرین نه ده دا سیل ممبرین دا د دې نه داسې تاو در شوان سیل ده صحیح ده لږ لږ هم دماغ کار کوي چې لږ لږ یې کوي که نه نو ډېر دماغ هم نه کوي دا ما ډېر شارټ جوړ کړی دی خو نور خو تاسو پوه یاستئ صحیح ده دا ته دقه شان تاوي بس سمپل به دا ډایګرام داسې جوړ کړو اوس وګورئ کله چې دلته زمونږ سره سټیمولس ما اپلای کړو دلته سټیمولس مې اپلای کړو نو په دې کې دقه چینجز راغله دا چینجز راغله که نه دا چینجز چې کله راغله نو دلته به ویو لایک پراپیګیشنز دا به جوړېږي چارجز ښه او دا به په دې ډایرکشن کې ځي دا چې کله په دې ډایرکشن کې ځي نو که دا زمونږ سره مایلینیټډ نرو شیټ دی نو په دې ځای کې چې کوم زمونږ سره دغه پمپس ما جوړ کړي وو چې کوم زمونږ سره ولټیج ګیټډ چینلز وي نو په دې ځای باندې به دا سوډیم ګله انساید راشي دا به انساید راشي دا کوم چې ما تاسو ته دا په ګرین باندې جوړ کړو نو دا زمونږ سره لیپډ دي او لیپډ تاسو ته پته ده چې دا زمونږ سره چارج ته څه دي انسولیټر دي څه دي انسولیټر دي نو دلته دا د دې نه چارج اخوا دی خوا نه وځي دلته به دا سوډیم چې کومه دي دا سوډیم دا به زموږ سره شفټ شي دې ځای ته دې ته به شفټ شي بیا په دې ځای باندې چې کوم زموږ سره چینلز دي چینل اونلی په دې ځای باندې نو دا سوډیم به دلته انساید راشي او دا سوډیم به زموږ سره ډسټریبیوټ شي انساید په دې ځای کې دلته چې کله راورسي په دې ځای کې به په دې کې په ویزیکل کې نیورو ټرانسمیټر نیورو ټرانسمیټر به دلته ریلیز شي نیورو ټرانسمیټر چې کله دلته ریلیز شي د دې نیورو ټرانسمیټر دپاره به په دې پوسټ ساینپټیک ممبرین باندې یا په دې سیکنډ نیوران باندې دلته ریسپټري او دا به راشي او دا به په دې کې دغه چینجز پروډیوس کړي په دې کې به دغه چینجز پروډیوس کړي او دا چینجز به په دې ډایرکشن کې داسې رواني نو د دې ځای نه یو سټیمولس راغلی یو سټیمولس دې دا ځای اکټیویټ کړو دا ځای چې کله اکټیویټ کړو نو دا چینجز په دې ځای کې پروډیوس شو دا چې کله راغله دا الکتروکیمیکل چینجز ان د فارم اف الکتریک چارجز دلته راغله نو دې ویزیکل ریلیز کړو او ان د فارم اف نیورو ټرانسمیټر یا کیمیکل نیورو ټرانسمیټر دا دلته میسج ورکو دا ګیپ چې کوم دا د دې نیورو ټرانسمیټر نه ډک شو په دې باندې ریسپټر نو د دې چې کوم دا ویو پراپیګیټ کېدو نو دا دلته په دې کیمیکل پامپس کې دلته زموږ سره لاړې د ځینو دا ساینپس دومره وړوکی چې ډایرکټ دغه چارج ډسټریبیوشن داسې ورکوي یا فار ایګزامپل که زه تاسو ته د هارټ دغه جوړ کړم مسلز جوړ کړم دا د هارټ سیلز دي نو په دې کې داسې ګیپ جنکشن وي نو په دې یو کې چې کم چینجز راځي دلته کم الکترولایټ کم چارجز راځي نو هغه په دې ممبرین کې په دې کې چې کوم وینډو دي ډایرکټ هلته ورکوي نو په دې طریقه باندې موږ ووایو چې زموږ سره کوم د دې دوو په منځ کې دا ګیپ دی دې ته موږ ساینپس وایو نو دا ساینپس یا ډایرکټ الکتریکلی ډایرکټ میسج فارورډ کوي یا کیمیکلی فارورډ کوي نو اوس وګورئ چې دلته زموږ سره دا
سټیمولس ما دلته اپلای کو او دا دلته رالی او دا یو نیوران دماغو ته رسېدلی نو په دې طریقه کې به یو نیوران وړي که دا چېرته د دوو نیورانو نه نو دا به یې دلته وړي. اوس وګورئ په دې ځای کې چې کله دا اکشن پوټنشل جنریټ شو نو په دې ځای کې زموږ څه په دې پمپ باندې سوډیم ګله انسایډ دننه تله او بیا دا د دې لپاره امپرمیبلو نو بیا په دې ځای باندې په دې پمپ باندې دا سوډیم ګله ان کېدل دا نو دا که تاسو په مایکروسکوپ کې وګورئ یا نو دا به تاسو ووایئ چې په دې ځای باندې او په دې ځای باندې ان کېږي د دې ځای نه جمپ وایي بیا دلته جمپ وایي دلته نو دا زموږ سا په جمپینګ مینر باندې ځي دې قسم اکشن پوټنشل ته چې کنټینیوسلی زموږ نه ځي دې ته موږ سالټیټري کنډکشن وو دې ته موږ څه وو سالټیټري کنډکشن وو. خو که دا چېرته زموږ سا په دې نیوران کې نو دلته به کنټینیوسلی دا زموږ سا دا پروپیګیټ کېږي داسې ښه الټرنیټیولی او دې ته موږ څه وو دې ته کنټینیوس کنډکشن وو کنټینیوس کنډکشن. اوس وګورئ زموږ سا هغه نیوران چې هغه زموږ سا مایلینیټډ دي چې مایلینیټډ دي نو په هغې کې به زموږ سا نرو امپلس ډېر زیات فاسټ ځي په دې کې تقریبا زموږ سا په 120-130 میټر پر سیکنډ کې ځي 120-130 میټر پر سیکنډ کې ځي او په دې کې تقریبا 0.2 میټر 2.5 میټر پر سیکنډ کې زموږ سا ځي. اوس وګورئ د ډل پین پاتوی به زموږ سا الله تعالی د کوم نه جوړه کړي د دې نه په قلاره به ځي ما تاسو ته ویلي چې کله کله زموږ سا په یو ځای خوږ شي نو بیا 2 ورځې بعد 3 ورځې بعد په قلاره یا ګنټه بعد یا 2 خلک وایي یاره په ګرمه اینا کې وي دا زموږ څه ډېر فاسټ کنډکشن پاتوی دی. یو خو زموږ څه په دې باندې مایلینیشن ډیپینډ کوي بل چې دا تاسو ته پته وي چې زموږ څه فار ایگزامپل دا یو نیوران دی او دا د ډایمیټر دی او دا نیوران دی او دا د بل ډایمیټر دی نو دا ډایمیټر چې کومه دی دا چې ډایمیټر د کم نیوران څومره زموږ څه غټي نو د هغه به زموږ څه کوي فاسټ کنډکشن به زموږ څه کوي. نو ام سی کیوز دلته راوستی شي چې مایلینیټډ نرو فایبر زموږ څه چارج ته انسولیټر دی او نان مایلینیټډ نیوران زموږ څه چارج ته پرمیبل دی لاول مطلب کې دا جمله شامل کړي بیا برته وایي چې نرو امپلس یا کنډکشن به په کم نیوران کې زموږ څه فاسټ وي نو چې تا ته انسولیټر کو نو په دې ستا ذهن اړی چې یاره دا انسولیټر شو اټ مینس چې په دې کې خو به ډېر په مشکله باندې دا چارجز ځي خو که تا ته دا ایکسپلین کړي چا چې دلته زموږ څه د دې په دې ځای کې انټري کېږي او بیا ډایرکټ په دې ځای کې کېږي نو د دې مطلب دا دی چې دا د په جمپینګ مینر کې روانه ده نو په کم یو به تاسو ټیک کوئ په انسولیټینګ بیا تا ته وایي چې ډایمیټر یې زموږ څه کولاو دی او ډایمیټر یې زموږ څه تنګ دی نو ته به دا سوچ کوې چې یاره په دې تنګ خو نری دی په دې نري کې به ډېر تیز رواني او دا بل خو کولاو دی نو په دې کې به ډېر سلو رواني نو یاد ساتئ چې زموږ څه کله موټروی او روډ کولاو وي نو ګاډي پکې ډېر تیز رواني که نه ټریفک پکې سیوای او نو یوازې خو د دې خپل د دې ټریفک نه په دې کې د خپل مالیکیول می د هغې د مالیکیولو سم د دې دغه د وجې نه ریزسټنس پروډیوس کېږي نو چې تاسو ته دا سمپل آیډیا چې موټروی کولاو دی نو په دې کې ګاډي څه دي په 120 کې روان دي او په جي ټي روډ باندې څه ځي په 30-40-50 کې ځي نو په دې ټایم کې به بیا په ام سی کیوز کې اړی راړی نه نو چې دا خبرې تاسو ته کلیر او اوس وګورئ یو د دغه خبره دلته بله دا دغه وه تا بله ورځ تپوس کلی و که نه په هغې مسلس کې موږ چې کول هغه نان آر آل لاوه که څه لاوه اوس وګوره که دلته سټیمولس رالی سټیمولس او دا زموږ څه په سب تھریشولډ باندې و نو دا به زموږ سیکشن پوټنشل پروډیوس کړي اوس رالی اوس فار ایگزامپل دا زما دا د دې تھریشولډ لیول دی یو سټیمولس رالی دا به پروډیوس کړي بیا یو سټیمولس رالی دا به پروډیوس کړي خو بیا دا تھریشولډ کراس شو نو څه به کوي دا اوس وګوره کله چې په دې لیول باندې د تھریشولډ نه په سب تھریشولډ کې راتلو نو دې زموږ څه دا اکشن پوټنشل پروډیوس کولی شو نان که دا هر څومره مو خو چې په سب تھریشولډ لیول کې دا به زموږ څه پروډیوس کړي اوس وګوره اوس بل رالی او دې تھریشولډ کراس کو دې چې کله دا تھریشولډ کار شو نو څه شی پروډیوس کړو زموږ څه اکشن پوټنشل اے پی اکشن پوټنشل پروډیوس کړي که اوس یو سړی تا ته ووایي چې دلته زموږ څه دا سټریمولس ډېر زیات سټرانګ یا دا سټرانګرو یا دا سټرانګیسټو
سټرانګر سټرانګیسټ په پښتو کې به موږ څه چې لږ تیز اوس وګوره که یو سړی تا داسې ټچ کي نو ایکشن پوټنشل بر دې مطلب دا دی چې د دې کوم ایکشن پوټنشل ابدا پروډیوس کیږي نو د دې مطلب دا دی چې دا به رسې په قلاره پروډیوس شي او د دې هغه چې پروډیوس کیږي نو دا به لږ تیز پروډیوس شي های امپلیټیوډ به های او ویلاسټي به تیز وي او که دا پروډیوس کیږي داسې به نارملی مطلب دا دی چې که تا ټچ کړې چا داسې ټچ کړې نو د دې سیګنل به لږ په قلاره ځي خو که تا لږ تیز ټچ کړې نو دا به لږ تیز وي خو که تا ښه ټچ کړې نو دا به ښه تیز وي د دې مطلب دا دی چې دا تھریشولډ کله کراس شو که دا سلو کراس شو سلو سټیمولس او که دا فاسټ او که دا فاسټیسټ نو زمونږ سه به دا ایکشن پوټنشل په سیم مینر کې جوړ څه کېږي په سیم مینر کې به دا پروډیوس کېږي په دې خبره پوهېږئ نو موږ وو چې نن آر آل یعنې که هر څنګه سټیمولس دی خو هغه سټیمولس زمونږ سه اباو تھریشولډ دی یا سوپرا تھریشولډ دی یا هغه تھریشولډ لیول باندې دی نو زمونږ سه به ایکشن پوټنشل څه د سیم وي خو که دا سب تھریشولډ نو دا به څه د سره به پروډیوس کوي نه نو موږ وو چې نن آر آل نو په دې ځای کې دغه خبره بیا ستاسو کلیر کېږي په مسلس کې دا نه کلیر کېده ځکه چې هلته موږ نروز دا امپلس نه ویلی او ایکشن پوټنشل موږ نه ویلی په دې کې څه خبره شته دی څه مشکل په دې ځای کې چې کله دا امپلس رالی دا امپلس نو دا به په دې ځای کې نیورو ټرانسمیټر یو کیمیکل سبسټانس به خارجوي دا کیمیکل سبسټانس ما تاسو ته ویلي چې دا یو نیوران چې کومه دی د بل نیوران سره په ډایرکټ دا زمونږ سره اټیچ نه دي د یو بل سره چې دا داسې اټیچ دی د دې په منځ کې سپیس دی دې سپیس ته موږ څه وو دې ته موږ ساینیپس وو ساینیپس هسې جوړوي ته م وایي که نه ساینیپسس به په میاسس کې تاسو ویلي ساینیپس دا ساینیپس چې کومه دی ساینیپس سپیلنګ یې څه دی SYNAPS ساینیپس نو دا ساینیپس چې کومه دی زما پې اوس هم شک دی په دې سپیلنګ باندې دا چې کله دلته ایکشن پوټنشل رالی نو دې زمونږ سره دا کیمیکل ریلیز کړه او دا کیمیکل ته موږ څه وو نیورو ټرانسمیټر وو دا نیورو ټرانسمیټر چې کله راله دې میسج دلته فارورډ کو او دغه ایکشن پوټنشل دلته پروډیوس شو اوس وګورئ دا کم نیورو ټرانسمیټر چې دلته رالو نو یو خو به دې ایکسټرا سیلولر فلویډ کې په ایکسټرا سیلولر فلویډ کې د دې لپاره یو خاص قسم انزایم دی او یو په دې ممبرین باندې دی دا ما قینچین جوړې کړي نو دا داسې کار کوي چې دا کم فار ایگزامپل دلته اسیټایل کولین زمونږ سره که خارج شي اسیټایل کولین نوم به تاسو واورئ اسیټایل کولین زمونږ سره ایکسایټیټري څه شی دی دا نیورو ټرانسمیټر دی دا انزایم راشي دا فار ایگزامپل زمونږ سره اسیټایل کولین دی نو دا داسې کار وکړي چې دا انزایم کله راشي دا کټ کړي په څه کې کټ کړي دا په اسیټیټ کې کټ کړي په اسیټیټ کې ACETATE او دا په کولین کې کټ کړي په څه کې په کولین کې CHOLIN دی آی تھنک کولین دا جوړ د اسیټیټ او کولین نه دی کولین دا ری اپټیک کې زمونږ سره او دا اسیټیټ چې کومه دی دا لیور ته لاړ شي لیور ته او په لیور کې د ډیفرنٹ یوزز دپاره دا بیا استعمال شي دې انزایم ته چې په دې ساینیپس کې زمونږ سره د اسیټایل کولین یا د نیورو ټرانسمیټر دا څه کوي د دې ډیګریډیشنس کوي او یا بیرته د دې ری اپټیک کوي او دا دې ځای نه مینیمایز کوي ختموي دې ته زمونږ څه وایي کولین اسټیریز ورته وایي که نه اسیټایل کولین اسټیریز نو دا انزایمز په دې ځای کې الله پیدا کړي دي او دلته راځي اوس وګورئ که چېرته زمونږ سه دا نیورانو داسې نیوران دی چې دا سامنے والا نیوران اکسایټ کوي نو په دې کې به چې کوم نیورو کیمیکل یا زمونږ سره نیورو ټرانسمیټر خارجېږي نو هغه به اکسایټیټري ان ایکشن او سامنے والا به زمونږ سره څه کوي اکسایټ کوي خو که دا چېرته انهبیټري ان ایکشن نو دلته به نیورو ټرانسمیټر څه شی خارجوي دا به انهبیټري خارجوي نو موږ وو چې نیورو ټرانسمیټر یا نیوران زمونږ سره انهبیټري دي یا اکسایټیټري دي اکسایټیټري کې به ستاسو سره اسیټایل کولین چې دا کله خارج شي نو دا اکسایټیشن کاس کوي او ایپینفرین یا مطلب ګلوټامیټ
یا دا ډوپامین دا چې کومه دي دا زموږ څخه انهبیټري دي نو چې دا خارجېږي نو دا به زموږ څخه پوسټ ساینپټیک ممبرین څه کوي زموږ څخه انهبیټ کوي په نیوروماسکولر جنکشن کې به دا بیا دغه کړو چې نیوروماسکولر جنکشن کې زموږ څه کېږي او دا څه خبرې پکې اهم وي نو دا مې درته په دغه